سلامونه نیکې هیلې او پیرزونې په دې هیله چې روغ او جوړ بیاستئ. د خپلو خپرونو په لړ کې راغلی یو د بهسود ولسوالۍ سراچي علي خان سیمې ته، چېرته چې د پولیو کارخانه ده. نو دغه کارخانې مالک مشر موږ سره ولاړ دی، غواړو چې له ده څخه خپل ځان معرفي کړي، هغه څخه وروسته نورې خبرې ورسره لرو. تاسې ځان را معرفي کړئ. السلام علیکم، سلامونه او احترامات درنو هیوادوالو ته د وطن یوټیوب چینل خپرونې چې څوک ګوري او څوک مینوال لري اوري، څوک ټولو ته سلامونه. نوم مې نسیم الله دی، د کامې اصلي او فعلا په سراچه کې اوسېږو. 7 کاله کېږي چې دغه کارخانه ما فعال کړې ده او کار پکې کوو، او سر د اول چې دی انشاءالله ښه روانه ده تر دې دمه پورې. او مطلب زما دا دی چې یعنې لکه دغه لري عاید لري، کاروبار یې فعلا په افغانستان کې ښه روان. ډېره ښه ده. په اول سر کې کله چې کار شروع کوو څه احساس درته پیدا شو چې د ماشین واخلې دغه شان کار شروع کړې او بالاخره یو څه لاسته راوړنه ولري؟ اول سر کې مونږ چې د خپله لغلي دوکانونه لرو په جلال آباد ښار کې، نو زمونږ ورور مشر دی مانه، هغه هملته کاروبار کوي. نو هغې دغه یو ترتیب مونږ ته برابر کړو. اصلا کې مونږ هغه وخت کې عمر هم کم و، دونه تجربې هم نه وي. نو دغه مشر ورور زمونږ دغه د ماشین مونږ ته واغېستو، ویې لګو مونږ ته په دغه سراچه کې په دغه ځای کې، او کار هم پرې شروع کړو. نو فلحال اوس مونږ د دې کارخانې مالکان یو په حساب کې، او دغه هر څه زمونږ چې تعداد مونږ ته یې بنیاد یې دا زمونږ مشر ورور چې مونږ ته یې دغه تعداد بنیاد د دې کارخانې کېښوستو او فعال یې کړو مونږ ته. ژوند چارې برکت شه. کوم وسایل په دې کې لګي نسیم الله خانه؟ د دې وسایل خو فعلا چې مونږ سره کوم دي، لکه یو 2 ماشینونه دي زما، او دې سره ګیس ډبې دي 4 دانې، همداسې جوار ورته راوړو د بازار نه، او زرنج ورته چې دا کې وړل کېږي، لکه ترانسپورټ دغه وړل انتقالولو لپاره وسایل دي دغه، او د تاویدو سیستم د دې چې دا سولر سیستم مونږ لګولی، نو دا په شیشه باندې بیټري نه تاویږي، او دې ته خپل پاورونه لګولي دي. که چیرې د ګازو پر ځای کمبل وسایلو نه کار واخلئ، کمبل څیز وي مثلا موبلاین ډشینونه هم کار اخیستل کېږي که نه کېږي؟ هغه ډېرو خلکو دا تجربې پرې وکړې. دغه سیستم داسې سیستم ده چې زیاتو خلکو دا خواري وکړه، کوشش وکړو چې تر څو دا د دې ډز نه ووځي، لکه ډز ونه کړي او پخې شي، خو هېڅ نه کېږي. دا چې ډز ونه کړي هغې پورې دا نه پخېږي. دا دې تجربه پکې کې دا مهمه دغه پکې دا ده چې دا به ډز کوي بیا به پخېږي. د دې نه مخکې دا یو رقم پاخه جواري پاسته شوي، دغه وتلو د ماشین نه هوا کې دا پلی شي، د هغې نه مخکې دا نه پلی کېږي. همدغسې که 2 ساعت هم دې پسې دا اور بلي، خو چې هوا ترې نه ووتله دا بیا نه پلی کېږي، هماغسې راځي، هماغسې جوار پاتې کېږي. خو د ډز سره دا پلی کېږي. او د ګازو سیستم دا د اور د دې خپل معیار لري، خپل اندازه لري، که زیات و کم شي پلی ښه نه راځي. او د ډز یادونه مو کړه، جالبه خاطره پکې لرئ؟ شته دی، دا خو وخت تیر شو. د تیر جمهوریت دوره کې دلته یو څه ملګري راغلي وو چې هغې بلکې په اردو کې وظیفه مې اجرا کړې وه. نو هغې ته ما وویلې چې وروره دې دغه نه لږ وړاندې ودرېږه، دغه ډز کوي سړی لکه دغه کېږي که نه هېرېږي، او هغه کې ناپامه چې نو بیا ډېر وارخطا کېږي. نو دې هلک ما ته دغسې خبره وکړه چې وروره ما چې 3 کاله اردو کې دغه کړی او ترخیص مې واخیستی دی، زه دې ډزونه نه هېرېږم. ما خو د خپله غاړه خلاصه کړه ومې ویلې ده. نو هغه لنډه دا چې ماشین ټیم پوره شو، زمونږ استاد چې دی په سټک باندې ماشین ووالو چې درز یې کړو، نو د هلک یو منډه واخیسته، دروازې پورې لاړو. دروازې پورې چې لاړو، نو ما ورته وویل چې تا خو ما ته دا خبره هم وکړه چې ما ترخیص اخیستی او ډېر جنګونه کې مې برخه اخیستې ده، زه نه هېرېږم. ویل دا ډز بل شان و، ډېر وېرېدم. نو دغه یو جالبه یعنې ډزه پورې که نه؟ څونه مصارف هم کړي وي؟ مصارف د دې هغه وخت سره چې دغه 1 لک روپۍ کالداري باندې دغه یو ماشین ما اخیستی و، د پاکستان نه م راوړی و، دلته هم نه. اوس وخت یې به څه وي؟ اوس وخت هم دغه 1.5 لک 1,20,000 کالداري هلته پیدا کېږي. مطلب افغانستان کې خو افغانۍ دي، نو هلته په کالدارو دي دا. نو بیا هغې نه څه د بلټرۍ مصرف پرې شي او څه د لارې کرایه شي، نو تقریبا 2.5 لکه کالدارو ته د دې مصرف رسېږي، نوی ماشین چې اخلي. او استعمال دلته په افغانستان کې ننګرهار کې فعلا دغه 10,000 15,000 تر 40,000 روپو پورې ښه ماشین پیدا کېږي.
او د دې نه بیا چې له کمزورې ماشین ګوري بیا د 20,000 پورې پکې شته 25,000 پورې پکې شته. ټول مصارف څومره؟ ټول مصارف هغه وخت سره د دې باندې لکه ټوله سرمایه چې موږ جمع بنده کړې وه او دغه ماشینونه مې اخیستي وو دغه ځای قرارداد مې کړی و د دې ځای والا سره نو تقریبا یو 15 لکه کلدارې سرمایه موږ بنده کړې په هغه وخت سره. د تجارت په برخه کې په ځانګړې توګه د پولیو په برخه کې چې کوم څوک غواړي سوداګري وکړي کوم شی پکې ډېر مهم دی ستاسو په نظر؟ مهم شی د ده چې دغه ماشین دی چې ښه ماشین واخلي. ښه ماشین په دغه معنا چې د دې کې رقم ماشینونه شته چې دلته هم جوړیږي په افغانستان کې او د پاکستان هم راځي خو د رقم په دې معنا باندې چې بعضې اوسپنې ډبلې ښه پلی نه ورکوي پلی بې خونده راځي پلی کېږي نه ښه صحیح مټکور راځي او بله خبره پکې دا ده که ماشین وګدي یا دغه بعضې وخت کې سوځي یا خرابه راځي نو مهم شی پکې ماشین دی چې ښه ماشین ولري او بیا استاد چې ښه استاد چې تجربه کار استاد وي او تجربه یې زیاته وي کاروبار یې ډېر کړی وي په ډېر وخت نه دغه پلی ماشین کې پاتې شوی وي ځکه د دې فن یو درجه لګېدلی چې معمولي دغه خپل اندازې نه زیات شي پلی سوځوي او د خپل دغه نه وځي. او بل خطر دا دی چې دا ماشین په خپل سر بیا ایله کېږي چې خپل سر ایله شي نو وارث پیدا کوي کوټې ته هم وارث پیدا کوي کوم استاد چې دا چلی هغې ته هم ډېر ضرر رسي تاوان رسي خوږوي. او بل مهم د استاد د تجربو نه دا ده چې استاد باید تجربه کار وي تر څو د دې په بوی باندې پوه شي چې دغه پوه شوې ده ښه شوې ده پلی باندې نو په دغه خاطر باندې مهم استاد مننه خوشحاله اوسئ. کومو ساحو ته ستاسې دغه پلی چې ده لېږدول کېږي کومو ساحونه تاسو ته خلک ډېر راځي؟ بله صاحب دا پلی چې دی موږ لکه زیاتو ولایتونو ته لېږو مثلا کونړ ولایت شولو کابل ته ځي مرکز ته میدان ښار ته ځي همدغسې تګاب کاپیسا ته ځي ښکته وړل کېږي تر مارکو ترخامه پورې ځي داسې په خپلو لنډو علاقو کې تولید لرو چې توزیع کېږي تر ښاره پورې مرو ښار کې هم خرڅېږي د دې خپل یو بازار لري د چپیره ډې په نوم باندې دی هغې کې مهم هغه چې دی په عمده توګه چې دی پلی دي. د پولیو فابریکې یا کارخانې لپاره څو کسان ضرورت دي ورته؟ د ماشین پورې اړه لري مطلب څو ماشینونه لګیا هر ماشین یو استاد لري چې هغه یې وچلوي او نور د شاګردانو خبره دا ده چې راغونډېږي د خپلې چاڼې تر څو ښه پاکې شي د بور نه د نورو دغه نه او بیا یې بازار ته وړاندې شي. نو فعلا د هر ماشین لپاره یو استاد مهم دی چې باید هر ماشین ته یو استاد لري او ویې چلوي. او نو زه خپله فعلا چې د 3 نفره په دې کارخانه کې کار کوم چې زه خپله یم او د 2 راسره شاګردان او یو استاد دی د استاد او د شاګرد دې دواړه خوشحاله اوسئ. مننه تاسې نه هم مننه زیاته مننه چې موږ ورته خوشحاله یو او د ټولو کارمندانو نه چې راغلې دلته موږ سره مرکه وکړه سلامت اوسئ. مننه د خپرونې په پیل کې د فابریکې له مشر نسیم الله څخه مو واورېده چې هغوی یادونه وکړه چې د ډېرو مختلفو ساحو څخه خلک دلته راځي او واقعیت دی چې ننګرهار مختلفو ساحو څخه ورهخوا دا اوس چې موږ سره کوم ځوان کوم ملګری ناست دی زموږ وطندار دا نو د کاپیسا څخه راغلی خپله ووایي چې د کاپیسا کومې ساحې نه او کله کله راځي. تاسې نو خپل نوم واخلئ او کوم ځای نه راغلي یاستئ؟ زما نوم حسینشاه ده وړم هغې ته تګاو ولسوالۍ نه راغلی نو دې ته دوکانداران ته ورکوم. د کاپیسا ولایت تګاو نه راغلی که نه څونه وخت کې یو ځل راځي مثال جمعګي راځي؟ زه پنجشنبې په ورځ راځم یو پنجشنبه بله پنجشنبه بس خالي په ورځ بېرته وړم تګاو ته. هلته بیا تاسې کومو خلکو ته د پولی ورکوئ؟ دوکاندارانو ته؟ دوکاندارانو ته ورکوم. نو دا چې تاسې کاپیسا نه هلته راځئ تګاو نه راځئ او دومره سفر کوئ تیل مصرف په خپل اساس مصرف ښه پاتې کېږي؟ او شکر ده ښه ده ډېره کې 2-3 زره روپۍ ګټه پاتې کېږي. ایا هلته نشته په کاپیسا کې؟ نه هلته کارخانې نشته. یا دلته د استاد پولی چې دي ډېر ښه دي؟ ښه پولی دي خوب هم دی بس نور نه ډېر ښه دي. حتما چې څوک مشتري ځان ته پیدا کړي باید ښه مواد پورې وړاندې کړي که نه؟ څومره وخت کېږي چې دلته تاسې رفت آمد لرئ؟ زه خو د 7 کاله کېږي چې دې سره هغه لرم قاتل لرم ورسره د پولي وړم. قرض ډېر وړئ که نه؟ نه نغده وړم. کله کله خو سره ګزاره کوئ؟ او ګزاره خو ډېر کوي.
تاسو مننه کوم خوشاله اوسئ که تاسو وایئ چې د نورو ساحونه هم خلک ورته راځي هو ډېر کابل نه هم راځي هر ځای نه راځي بټکوټ ته هم هر ځای ته وړي او د لرې ساحې نه راځي که چیرې امکانات برابر شي تاسو خپله نه غواړئ چې یو فابریکه په کاپیسا کې ولرئ پوهېږو نه بېګانه ولې نه کېږي دومره پیسې هم حکومت نه لري خو چل زده نه ده چل غواړي حتما چل غواړي خوشحاله اوسئ له تاسو مننه بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو د پولیو فابریکه کې چې کوم دویم کس شاګرد په حیث کار کوي او دا له مخکې نه هم معلومات درلوده چې هماغه له پیل څخه تر اوسه پورې ورسره دی او جالبه لا دا چې د مکتب په دوران کې هم د سره شاګردو هم به مکتب درس ویل او هم به هلته کار کوو اوس مهال فارغ دی نو خپله دی په خپله ژبه تاسو ځان معرفي کوي نورې خبرې ورسره لرو اول خان او د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی اوس مهال په سراجه کې ډېره ښه ده اول خانه ما چې مخکې یادونه وکړه چې تاسې هم په مکتب ویل کار کوم داسې ده که نه هو بس مکتب هم ویل نیمه ورځ به مکتب کې نیمه ورځ به کار اوس 12 نه فارغ یې نور څه غواړئ بس انشاءالله پوهنتون ته اعلان بیا به هم دغسې وي چې هم به پوهنتون به یو هم به هغه کې کار کوي هو بس یعنې خپله منظور یې پوهنتون دی او بس نیمه ورځ به کار کوي څو روپۍ درکوي په نیمه ورځ کې داسې یوه 15,000 روپۍ 15,000 معاش نو ستا د پوهنتون خرچه واسي هو ښه نو که چیرې بیا داسې وشي چې تا ته ووایي چې بس نور کار مه کوه بیا څنګه کوې بیا به پوهنتون سره څنګه کوې بس ګورو به کار روزګار به ځان ته پیدا کوو یعنې په هر حال ګورئ خپل همت به نه بایلو که چیرې دلته کار وي لکه دا نوي بل ځای وي باید موږ څه وکړو خپل پلان ولرو چې که چیرې دلته کار نوي بل ځای پیدا کړو خو زده کړه مهمه ده او پوهنتون ویل دا نو یو ارمان باید وګرځو یو هدف وګرځو داسې ده که نه اول خانه له تاسو مننه خوشحاله اوسئ تاسو ته بریا غواړم له تاسو مننه کوو چې تر دا دمه له موږ سره وئ او موږ وزغملو د پولیو کارخانه کې لا پاتې یو او د دغه برخې استاد چې کوم دی او کوم کارونه تر سره کوي له سره خبرې کوو لومړي سر کې ځان وپېژنئ السلام علیکم احمد یم دلته اوسېدونکی یو دلته کار ته راځم دلته کلي کوم کور هم دی ستا راځو اصلي د خوږیاڼو او اصلي د خوږیاڼو احمد استاد را سره دی او دا نو دا پوښتنه ترې کوو چې کوم شیان کوم مواد پکې کارېږي مثلا د پولی چې تاسو پخوئ کوم مواد پکې لازمي دي سوډا پکې کارېږي او دغه رنګ پکې کارېږي او خوږه پکې کارېږي او دې کې استعمالېږي چې پلی ورسره رنګ پیدا کړي او خوږه پیدا کړي او خلک یې خوښ دي رنګ په دې خاطر چې لږ ښایسته معلوم شي که نه او ښایسته معلوم شي هر سړی بیا پلی خوښوي او دغه چې د سوډا په څه خاطر چې لږ او لږې پړسه یې سوډا سپکه یم او پړسه یم او وزن ډېر وزن بیا نه ورکوي سوډا پکې واچوي او بل خواږه په دې خاطر چې خلک یې لږ وخوږوي که نه لکه ښه یې وخوري بل شی پکې اوبه هم که نه اوبه هم پکې اچول کېږي جوار لاندې بیا کم اچول کېږي او که وچې بیا زیات ضرورت پر اساس اوبه اچوئ ضرورت پر اساس یو داسې شي کېږي که نه په دې کې تاسو څومره اوبه اچوئ دې کې یو نیم ګیلاس اوبه اچوو چې جوار وچي او که لاندې بیا نیم ګیلاس اچوو داسې راځي چې نیم اچوو څو دقیقو کې پخېږي دا 15-16 دقیقو کې پخېږي مخکې نسیم الله یادونه وکړه چې استاد باید دا په بوی باندې پوه شي چې پاکه شوي دی دا احساس کوئ بوی رښتیا هو ولې نه لرې ځای کې چې ناست یو موږ ته پته لګېږي موږ موبایلو کې ګوتې وهو موږ ته بیا هم پته لګېږي بس پس راپاسېږو د موبایل خبره دې وکړه کله داسې شوې ده چې موبایل کې مصروف یو یاد شوي دي چې ولا یا سوځېدلي اوسي داسې کار شوی دی هو ډېر شوی دی داسې همداسې چاودنه هم کړې ده په ماشین خپل سر په خپل سر باندې چاودنه هم کړې ده هلته ښکاري او نور تصویر کې واخلو او ځاني تاوان نه دی رسولی خو مالي تاوان یې ښه رسولی او د هغه خبره دې وکړه د ماشین که نه د چاودنې خبره دې وکړه جالبه خاطره دی جالبه خاطره ده زموږ سره انډیوالان راغلي وو دلته ناست وو ما ډز کولو ما ورته وویلې تاسو غوږ کې خفه کېده وایي هغه پوه نه شول چې ډز مې وکړو بس ټول هلته سب بېهوشه شول وایي دا دې څه شی وویلې ما ورته ویل غوږ کې خفه کېده وایي خندا مې ورته وویلې که شپر کې مې پوه کړی او تاسو پوه نه شوئ
څو کاله د وخت کېږي دلته کار کوي؟ دلته یې را وخت کېږي 15-16 کاله چې خوښه کېږي. 15 کاله د کار کړی دا د غوږونو اعصابو ته ضربه نه رسوي، ضرر نه رسوي؟ رسوي ولې نه رسوي، خو بس موږ بیا هم ګزارو سره چی کله کوي؟ مالوچ کېږو غوږ کله ګوشکي کېږو بس همداسې یو کار دی. کله ګوشکي نه کار والو کله مالوچ نه کار والو. احمد استادو کوم چې د پولیو کارخانه کې کارګر دی، استاد دی او دوی نو احساس کوي په دې باندې پوهېږي چې پولۍ څه رقم پاخه کړي او کوم مواد ورته ضرورت دي، بیا څو دقیقو کې پخېږي او که چیرې هغه ساعت چې دلته به موجود وي وپیګورو، که چیرې ساعت هم نه اوسي دوی پوهېږي چې پولۍ پاخې شوي دي او اوس باید چاودنه ورکړو ورته. نو له تاسو مننه کوم، خوشحاله اوسئ. تر بیا چې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږو، زه احسان الله قریشي او د کامرې او ایډیټ برخه کې عبدالرحمن صدیقي او دوست محمد سیدي تاسو اجازه غواړو. ډېره زیاته مننه. زموږ ویډیو شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. زیاته مننه.